روزه کې چې کوم دې زمایت پوندو یعنی چې کوم روزه نه ماتيږي هغه مسائل چې کوم دې د مولا زیر کې خودل پکار دي. یو خبره دا چې انجکشن سره روزه نه ماتيږي. یو سړی بیمار دی ناجوړ دی نو داسې کس کې وایي ځان له انجکشن لګوما مټ کې یا سټ کې یا رګ کې نو دې ځان لپاره انجکشن لګولې شي او هغه سره روزه باندې هیڅ اثر نه کوي. هغه دوايي چې هغه معدې ته نه دي نو واقعي د دې اس قسم لا د دې اثرات چې کوم دي هغه نه کیږي. نو که چلته داسې یو انسان چې هغه یعنی انجکشن لګي نو دا ولې شي البته نور دوايي وغیرہ دا نشي خوړلې. یو قسم له انجکشن داسې دی چې هغه قدرتي دی لکه یو سړی دی هغه مچۍ وچی بازه کې ډاکټران نه ښه نو مچۍ الله تعالی پیدا کړ دي هغه بلای شي هغه به یو انجکشن تالو لګي دوی بدانا پیسې بدانا نه اخلي ښه دا چې ډاکټر چې راځي به بلني دوی خپل خلق لوي استني هغه چې مچۍ دی ښه مچۍ یعنی دا نه فیس هم نه اخلي ښه 500 د نوم نه اخلي دارنګه دوی پیسې در نه اخلي تا ته باندې پته نه سوچ ته ګوري جو بستن به درولي فایده سره انسان جګ جوړ شي. دا چې چل هم د لپاره مفید دي دا څه یعنی بد دي د لپاره نو دا ستن چې د لپاره ولا انجکشن ولګاو دا انسان چې کوم دی وسره جوړ شو د لپاره دی فیدی والا شی دی دا قدرتی انجکشن دی ښه قدرتی انجکشن ښه دارنګ یو انجکشن بلې چې هغه مار دی انسان لوچیږي انسان لماروچیږي نو دې سره هم روزه نه خرابېږي روزه سره نه خرابېږي. خیال کوئ نن سبا ورځې د مارانو دي پرون یو نوجوان چې کوم دی تمۍ کې د مار د لاس نه یعنی دنیا نه رخصت شي خیال کوئ یعنی تقریبا نهم کې تعلیم حاصل او نوجوانو او دارنګي بس ماروچیږي او دارنګي وفات شي اړم باید نو داسې په دې ورځو کې چې کوم دی وړو لپاره پخوا مشرانو موږ ته وي چې ماران ورځو کې د پیازو غوټه جیل کې کېږدی غادي بین سره باران تختی نو دا بین چې څو هغه ته ځي هغه به بمباري کړي نو لہذا بهترین نسخه دا توخیمه چې مال لپاره دعا به کومه وایي چې سا ټیم شي دا دعا وایا وړو ته هم خل بګار دي وړو له پوکل بګار دي دغه رځي دي او پرسکنی کال کې د مارانو د لاس نه ډېر خلک چې کوم دی هغه دنیا نه تللی نو دا دعا بلولې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دی الله بنوم سره ز سار کوما چې شی zarar نشي رسوله نه د ځمکه والا نه د اسمان والا شی zarar نشي رسوله بس دا دعا یقین سره وایا نو بس خدای پاک با ستا حفاظت کوي خاصار او ماقام دا وایا بعض ماران چې کوم دي هغه دومره غټ دي چې هغه اجدهاګان دي نو یو قسم له شی دارې چې انجکشن سره روزه نه ماتيږي نو دا هما یعنی انجکشن کې یو سړی لګي نو دې سره روزه نه ماتيږي بلکې مشه چې هغه سره روزه نه ماتيږي نو هغه سګره جبي سره یو شی سکل لیغه ته یو شی اخلي قیمتي شی اخلي لکه ته غوړی اخلي یا بل یو شی ستا تجربه را تا د شک دې ستا روزه ده نو تا جبي سره باز ماهر دار شي چې جبي سره معلومه نو تا یو شی اوسه بیا دستی تا تو نو دې سره روزه چې کوم دی با سخت ضرورت دی نو لہذا ستا روزه چې کوم دی باقی بادشلا روزه دې سره ماتيږي نه خاص فضل د عمل نه دی اختیار البقاء یادا سي دې چې زنانه پخلې کوي سالن پخې دارنګي روټي پخې شیشه پخې لیکن خاون ظالم دی خاون ظالم دی الله به عالم دی یو بلا لغه چې کور دراشي نو زنانی ته په دوله کې الله کدا چرته انګولي کې مالګا یا مرچکه یعنی دا کم یا زیات وینو لہذا خاون دی یری دی وجنا هغه جبی سره یعنی اوسه هغه کې مالګا یعنی دی هغه مثال وغیرہ دا اوسه کړه بیا دستی ټوکړه نو دې سره روزه دا نه خرابېږي خاص زنانو لپاره دا مسله عزت کول پکار دی دارنګي دریم شی چې هغه سګره چې هغه سره روزه هغه نه خرابېږي یو انسان دا چې هغه د خلینا وینه وتلا او بیا دستی چې کوم دی هغه تیر شلا لیکن هغه د ټوکانی نه دی هغه مقدار کمو نو دې سره هم روزه دا نه خرابېږي دارنګي یو روزدار داسې دی چې خلی کې ټوکانې جمع کوي او بیا دغه شان د تیرې دا مکروه دی دا مکروه حالت دی لیکن که دغه ټوکانې دی یعنی تیرې دې سره روزه وغیرہ هغه نه خرابېږي بعض سړی شکي وي نو صاحب ساتي ټوکي ښه پامخه ټوکي ښه
نو بس چې کوم دی بالکل ځان پوج راولي ښه تو کولو سره یعنی مړی وچه شي نو کېدای شي چې د سای ونوځي ښه ولې چې دا ژبه ده ژبه هر وخت کې لمده ده چې ژبه وچه شله بیا دوا بخنه کوه سړی بیا تللی ښه سړی بیا تللی بعض انسان ځان سره بوتل کې اوبه ګرځي دا ولې مړی مې وچېږي نو چې مړی کله وچه شله ژبه هر وخت کې لمده ده ښه ژبه لمده ده نو چې ژبه کله وچه شله پوه شه انسان بیا ختم دی ښه د ونې بر سر کې چې آخري پاڼه ده چې ته ونې ته ګورې ټوپۍ دې ارتاوېږي بر ونې سر کې چې کوم دی پاڼه هغې کې اوبه دي ښه لمده ده ښه دا چې کوم دا پټ دی د دې په ذریعه باندې بره 100 میټره دنګه یعنې دا اوبه چې کوم دی بره خېږي ښه بره خېږي بیا غر څومره دنګ دی غر څومره اوچت دی د هغې ککری کې تا ته به اوبه میلاوېږي ښه نو د انسان ژبه چې کوم ده دا لمده ده هر وخت کې تر ده چې څو پورې دا تر وي دا انسان ژوندی دی لیکن که داسې حالت راشي نو بیا به دې اوبه ګوټ کوي ښه که دې مر خطره وي نو بیا به دې روژه ماتوي ښه روژه به ماتوي توکاڼې یو توکاڼې داسې دی چې هغه مکروه دی یعنی د هغې جمع کول خولېږي او تیرول لیکن روژه ورسره دا نه ماتېږي د دې خیال ساتل پکار دي ښه دارنګې یو شی بل دی چې هغې ته وایي بلغم سره هم روژه نه ماتېږي بلغم څه شی دی پوزې کې چې کوم ګن شاته نه پوزې کې راځي بعض وخت کې ناڅاپي چې کوم دی یعنې هغه تیر شي ښه نو بلغم سره روژه نه ماتېږي او یو شلغم دی شلغم سره ماتېږي ښه شلغم نه به ځان بچ کوئ هغه که ته خوري هغې سره شلغم سره روژه ماتېږي لیکن بلغم سره هغې سره روژه نه ماتېږي دا ذهن کې ایښودل پکار دي ښه دارنګې بلا قصد بلا اراده مچ راغی او مړی کې خولې کې دندې لار تېر شو نو روژې باندې هېڅ قسم لا سر نه پرېوځي دارنګې یو انسان داسې دی موټر سایکل چلوي روان دی دوړې کې او نهایت تیز روان دی دوړه راغله د ده په خولې کې دوړه تېر وتله هغې سره روژه چې کوم دی نه خرابېږي روژه نه ماتېږي ښه دارنګې لوګې دی زنانه خان ساما پخلی کوي او هغه لوګې چې کوم دی هغه خولې کې بوزه کې لاړ نو روژه هغې سره نه ماتېږي لیکن احتیاط پکار دی ښه زنانو لپاره تحفه خیال دا پکار دی چې لوګي نه خپل احتیاط کوي ښه بلاقص کو لوګې لاړ خیر دی پروا نشته دی لیکن که انسان ځان نه بچ کوي او قصدن داسې عمل اختیاري نو بیا خطره ده بیا د روژې خطره ده د دې وجې نه خیال پکار دی ښه دارنګې تا سره دوی ځان پوه ګبئ ته پاتې کېږي په کوبئ نو ته چې دوی اچوې په سترګې کې دوی اچوې نو دې سره اچولی شي روژه ورسره نه خرابېږي دارنګې رانج دي یو انسان داسې دی چې سترګې تورئ سترګې مونږ په کلونو کې هم نه تورو اگه چا تورې کړي نو هر سړی هغه سره خاندي ښه بېګا هغه جاز دو قرار تاو شوی ښه جاز چې کوم دی رانجو جازو غرارې کېده هغه بېګا کس دو کر راغلی وه نو دا یو سنت طریقه ده نن سبا واړه دي که لوی دي نو لوی کس ته صلیح حکام نه بلې هغه د ګناه نشته چشمې دی اچوي لیکن چې وړوکی جات کې وي هغه له هم چشمې نو دا سترګو لپاره خوراک دی ښه کویتور دا یو غر دی لکه څنګه چې د سونې غر دی او زمونږ په علاقې کې دا غرونه دي نو داسې د رنجو هم یو غر دی باقاعده چې کوم دی دا به تاسو سره پنساریانو سره یعنې هغوی سره باقاعده ګیټۍ میلاوېږي هغه ګیټۍ راړه ښه مزېدارې وړکه هغې کې چې کوم دی څه شی پکې واچوه د ګلاب ګل اوبه پکې واچوه عامې اوبه پکې مه اچوه دا به ښه مزېدار وړکې دارنګې خوشبو والا یعنې هغه د ګلاب اوبه چې کوم دي یا نور داسې خوشبودار بوټی وي د هغې اوبه پکې واچوه زمزم پکې واچوه نو دا رانجه تیار شته دا ته استعمالوه ستا سترګو نظر دا به ښایي نو موږ په کلونو کې یعنی چې کوم دی مونږ ځان د سترګو کې رانجه نه اچوو سترګو کې رانجه وغیره دا نه اچوو نو سترګو کې رانجه دا ټول پکار دي د ورځې تا سره نو کېدای شي روژه ماتې ته ژوندي پاتې نه شو دستي چې کوم دی دا رانجه لګول پکار دي د هغې یو اسانه طریقه ده یو دای کې تاق سلی چې کوم دی دا به لګوئ یو سترګې کې 3 ولګوه بل کې 2 ولګوه دا یو طریقه ده دا رانجه چې کوم دی سلی کته کا او 3 چې کوم دی په یوې ګوتې کې یعنی یوې سترګې کې چې کوم دی 3 او دې کې 2 دا 15 شلل یا دارنګې 3 سلی چې کوم دی دې کې ولګوه 3 کې ولګوه او بل سلی چې کوم دی هغه په دې دواړو کې دې کې وما نو دا تاق شلل رانجه چې کله سلی لګای تاق اګه دوه تیز رانجه ځنې شم لګولې نو یو سلی واخله یو کې ولګوه یو بل کې ولګوه دا د دې جدا تاق شي یا جدا او که بالکل وایي داسې یعنی زیات نه لګوم نو یو سلی واخله دواړو کې ولګوه یو سلی دواړو کې نو دا سلی تاق شله جوخ به نه لګئ رانجو طریقه دا ده چې دا به ښې سترګې کې مخکې لګئ دې کې به وروستو لګئ تاق سلی به لګئ
نو که پنځه لګای یا دواړو کې طاق لګای یا یو کې طاق لګای دا ټولې طریقې صحیح دي او داسې نه چې دومره سړي دي ټول تور کړی وي نو چې داسې دی دغه نو لاندې باندې مخ ولې ټول تک توري ټول تک تور نو بیا به خامخا سړی دا ته وایي چې هغه ټرک دوکه راتاو شوی او دارنګې د سم کار کړ دی نو د هغې طریقه دا ده چې د سړی ابتدایي بالکل سوکه لږ نږدې چې کوم دی هغه رنجو کې کته کا او بیا د سړی داسې مه نه کا ولاړ د هغې مخکې دا سوکه نو دې طریقې سره ښې غاړه شروع کا چې د خالص د هغې سوکه نو ستا نور سترګې ته به خیر وي نور چې کوم دی خپل مخ اړو مو توره وهه میک اپ ځان لا مه کوه صرف سترګې لپاره رانجې چې کوم دی دا طریقه ده نو رانجو سره یعنی روژه وغیره دا نه ماتېږي دارنګې دوی کاچوي نو هغه دې سره روژه نه البته که پوځ کې یو سړی دوی چوي نو روژه ماتېږي غوږ کې به هم دوی نه اچوي او دارنګې په پوځ کې دوی وغیره دا به نه اچوي د دې خیال ساتل پکار دي موږ لپاره دا ضروري مسایل دي دارنګې کې یو سړی وایي زه د ګلوکوز تیلی سړی کمزوری شیم روژې څو نیولې بوډۍ زنانه وه روژې څو پاتې شلې ماسپښین ټیم دی وی بس روژې لاړې 9:30 ته بیرېږی نو لاولې ورځې به هغه روژه یې وخوړله بوډۍ زنانې شانله چل دا نه دی پکار نو لہذا حساب مه کوه قرآن وایي ایاما معدودات دا د شمار یو څو ورځې دي دا د شمار څو ورځې دي د بیماریانو بیخ وکاږي بیماریانو بیخ دې سره وځي نو دا عظیم الشان نعمت دی نو لہذا که یو سړی د ګلوکوز تیلی ځان ته لګوي یعنی طاقت لپاره نو دا لګولی شي هغې سره هم روژه وغیره یعنی نه خرابېږي دارنګې الټه یې راشي نو څه مسله ده بعض روژهدار وایي زما روژه ماته شله نو یاد ساته که الټه یې په خپله راشي نو دې سره روژه نه خرابېږي که ډېرې الټه یې یو سړی وکړي لیکن په خپله نو دې سره روژه دا نه خرابېږي البته که یو سړی ځان له راولي یا چې کوم دی که الټه یې واپس تېرې شلې نو بیا روژه ماتېږي که راغلې او بیا واپس تېرې شلې نو بیا چې کوم دی هغې سره روژه هغه ماتېږي خو دې به دته د خوراک څښاک اجازت نشته دی دې به د روژهدار په شان له پاتې کېږي ماښامه پورې او دا روژه به دی بیا نیسي دارنګې وینې ورکولو سره یو انسان دی د هغه نه وینه وکاږي یو بل انسان له ورکوي نو دې سره روژه چې کوم دی نه ماتېږي نه وښکلو سره د دارنګې بل ته چړاولو سره دارنګې غاښ دی یو انسان دی غاښ باندې درد شو نو د غاښ درد چې کوم دی چا باندې درد راغلی هغه نه تپوس کوه تا ته به پوره کیسه بیان کړي چې د غاښ درد څنګه دی نو د غاښ باندې چا درد راغی دې غاښ وښکلی شي لیکن چې وینه او دوی دندې ته لاړ نه شي نو دې غاښ وښکلی شي نو د دې خیال ساتل پکار دي البته که یو سړی ښار کې پاتې کېږي او داسې ځای وي نو بیا د لپاره د ماښام نه وروستو چې روژه ماته کړي نو ښه خضوع سره اطمینان سره بیا د ځان لپاره غاښ وکاږي او که زموږ شان له پهاړي والا وي پهاړي علاقې کې پاتې کېږي نو بیا چې کوم دی مجبورن دی غاښ وښکلی شي خو نهایت خیال دی کوي چې وینه وغیره دا تېره نه شي که وینه تېره شله نو بس بیا خطره ده روژه لاړه دارنګې یو سړی دی هغه شیشې کې ګوري نو دې سره روژه نه ماتېږي روژه ورسره نه ماتېږي سر منې یا پورا جسم منې تیل لګوي ځان مالش کوي ځان مالش کوي نو دې سره هم روژه وغیره نه درکېږي یو سړی ودرې او د خوب په حالت کې د بل ځای ته لاړ داسې حالت د باندې راغی چې ټول جسم د باندې لمدول لازم شلل روژه ورسره نه خرابېږي البته چې کوم دی خولې کې دې اوبه نه اچوي چې غرغړې ته ورسي پوزې کې نه بلکې احتیاط سره خولې کې دې اوبه واچوي لکه څنګه چې عادت کې وي دې سره هم روژه وغیره دا نه خرابېږي ماشوم بچی دی هغه سره ته پیار کوي ماشوم بچی ښکلی نو دې سره هم روژه نه ماتېږي عام مسایل دي دارنګې دریاب غاړې ته لاړ شي اوبه چې کوم دی د دریاب د سمندر اوبه هغه تروي دي خولې کې دې واچولې نو روژه وغیره دې سره نه خرابېږي یو سړي باندې داسې بیماري ده چې د میرګي بیماري ده دغه دوره پرې راغله نو دې سره روژه نه ماتېږي نو بهرحال دا ضروري مسایل دي موږ ټول لپاره د دې زده کول پکار دي هر مسلمان لپاره او دا ذهن کې خودل پکار دي دارنګې نورو مسلمانانو ته دا رسول پکار دي او کورونو کې هم د دې بیان پکار دي چې هر مسلمان د رمضان مبارک د مسایلو نه دې سره خبر شي الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا